په افغانستان کې د اقتصادي ښه والي په تړاو د نړیوال بانک راپور. د نړیوال بانک په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوراکي او نفتي توکو بیې راټیټې شوي دي. صادراتو او د عوایدو راټولولو کې پام وړ ډېروالی راغلی او د افغانۍ ارزښت د بهرنۍ اسعارو په وړاندې ثابت پاتې شوی. د دولتي کارکوونکو معاش هم پر خپل وخت ورکول کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت دغه راپور هرکلی کړی او ویلي دي دغه راپور د واقعیتونو پر بنسټ تیار شوی او نړیوالو ته د افغانستان ښه انځور وړاندې کوي. اسلامي امارت باور لري چې که چیرې د افغانستان پر بانکي سکتور شته بندیزونه لري او د افغانانو کنګل شوې شتمني آزاده شي، د هیواد اقتصادي وضعیت به له دې هم د ښه والي او استحکام په لور ګړندي ګامونه واخلي. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت مرستیال د نړیوال بانک دغه راپور په هیواد کې د واقعیتونو یوه برخه بولي او وایي د سراسري امنیت په دلیل په اقتصادی پراختیا کې ستر پرمختګ شوی. ما در حوزه های مختلف از جمله در حوزه اقتصادی به دلیل بهبود امنیت، ریشه‌کن شدن فساد، توسعه صادرات و نظارت بر گمرکات و افزایش عواید ملی پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های اقتصادی داشتیم. بنابراین از نظر ساختاری ما تلاش می‌کنیم که زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان هم احیا سازی شود. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت همداراز له نړیوال بانک غوښتي هغه پروژې چې د دې سازمان له لوري تمویلېدې خو د اسلامي امارت له بیا ځل واکمنېدو څخه وروسته کارونه نیمګړي پاتې دي بیرته پیل او چارې بشپړې کړي. که څه هم ځینو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا راپورونه ورکړي دي، خو نړیوال بانک په خپل دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان واقعیتونه نور څه دي چې نړیوالو بنسټونو ورته لږ پاملرنه کړې ده او هغه واقعیت دا چې افغانستان مثبته اقتصادي وده لري او نړیوال بانک پرې معترف دی.